سلامونه او احترامات ملګرو. صدام حسین شباب یم یو ځل بیا ستاسو مخې ته یم. زه چونکې په پېښور کې موجود یم، امتحان مې روان دی، ډېر زیات مصروف وم. خو پرون مې څه ټایم کې لږ سوشل میډیا دا فیسبوک دا څیزونه لږ آن کړه، نو ما کتل چې د باجوړ په جرګهال کې یو واقعه شوې وه، کوم کې چې د وکیلانو یو پروګرام و، د هغې سره حلفبردارۍ یو پروګرام روان و. په هغې کې زما د باجوړ د سیمې ډېر ښه سیاستمداران، ډېر ښه مشران ډېرې منډې ترډې کوي او څوک په کرسو ویشتل کوي. زه حیران دې ته یم چې دا واقعه څنګه وشو. ما ته خو دې معلومات څه شته نه، خو زه به دې باره کې یو څو خبرې تاسو ته وکړم چې موږ ټول د باجوړ د سیمې چې زما څونه خلک دي ټول ډېر درانه پښتانه دي، په پښتو ډېر ښه پوهېږي او ډېر میلمه دوست خلک دي. خو ما چې کله سوشل میډیا کته نو د دغه څو کسانو تر وجې خلک ټول باجوړ یادوي چې یاره ټول باجوړ خلکو چې کوم دی نو داسې د یو میلمه بېعزتي کړې ده او په هغې باندې حمله کړې ده، داسې خبرې ډېرې په سوشل میډیا کې دي. نو د دغې دپاره زه ستاسو مخې ته یو څو خبرې کوم. موږ که تاسو موږ او تاسو سوچ وکړو، پښتانه موږ هله جوړېږو کله چې تاسو که وګورئ پښتونولي کې یو څو خبرې دي چې په هغې کې دا ننګ، پت، میلمستیا، جرګه، مرکه، داسې ډېرې خبرې پکې دي. مطلب پای کې سواره شوه، مرکه شوه، جرګه شوه، میلمستیا شوه، دا ټولې خبرې پکې ورکولی شوي دي. که تاسو یې وګورئ نو آی تھنک یو رایټر دی، یو لیکونکی دی چې راجولی شاه خټک صاحب وایي چې کله په یو پښتون کې دا څیزونه نه وي، مطلب ننګ پکې نه وي، چې کوم د پښتونولۍ چې کوم هغه بنیادي خبرې دي، ننګ شو، میلمستیا شوه، جرګه شوه، مشري شوه، پت شو، غیرت شو، چې دا پکې نه وي نو بیا هغه ته موږ پښتون نه شو ویلی، بېشکه که هغه پښتو ولې نه وایي. نو څه د لږو خلکو د وجې نه چې دا کومه واقعه وشوه په باجوړ کې چې هلته یو میلمه راغلی محسن داول، چې هغه هلته به حیثیت یو وکیل راغلی دی، څه سپیچ کوي. نو فریډم اف سپیچ د اظهار رای ازادي چې کوم ده نو ماله اسلام هم را کړې ده، د پاکستان چې کوم قانون دی هغه هم د فریډم اف سپیچ اجازت ورکلی دی. پښتون هم زما د پښتون معاشره کې په اظهار رای باندې هېڅ پابندي نشته دی، که هغه هر څوک وي. او بل دا چې په کور باندې په پښتو کې وایي چې په کور راغی، په کور د میلمه راشي، هم هغه پورې موږ هغه میلمه ته څه نه وایو چې هغه زموږ دښمنه وي، خو نه موږ هغه ته نقصان ورکوو، نه موږ قتل کوو، نه موږ وژنو، چې تر څو پورې هغه زموږ دغه پریمیسز نه بهر شوی نه، زموږ د کور نه، زموږ د علاقې نه وتی نه وي. حالانکې موږ پسې بار ګرځو وژنو، خو چې کله په کور راشي نو موږ ورته څه نه وایو، ولې چې هغه میلمه وي. ځکه چې په پښتون کې میلمستیا د پښتنو په سوسایټۍ کې په معاشره کې میلمستیا دا ډېر یو ضروري څیز دی. او د دې کومو خلکو چې دا حمله کړې ده، حالانکې دا ډېر ښه سیاستمداران دي چې هر څوک کومې پارټۍ والا وو. زه هغه منشن کول خو نه غواړم، خو لکه دغه خلکو ته به زه یو خپل یو شعر ډالۍ کړم چې ډېر د شرم کار یې کړی دی، بلکې زموږ نه دا پرتوګ ویستلی دی، خو یو شعر به ورته زه ډالۍ کړم، وایي چې خلکو ویل دای پسه وهلی، خلکو ویل دای پسه وهلی او خپله کوڅه کې میلمه وهلی، ویل دا خو د دوی دپاره غټ شرم دی، ویل هغې خو شرم په دغه وهلی. نو حالانکې دې کې شرم او هغه حیا، هغه غیرت، هغه پښتو، هغه ننګ، هغې خو زموږ نه ټول ختم کړي دي. خو زه کوم خلک چې په سوشل میډیا نن لګیا دي، ځکه چې زه نن په لایبرري کې ناست وم، نو ما ته یو دوو کسانو هم دا خبره وکړه چې یاره ستاسو په باجوړ کې څوک د میلمنو سره دا چل کوي. نو موږ ټول باجوړیان کله هم داسې نه یو. زما وایي که باجوړ نه م خورې نو بد به پرې نه وایي، وایي باجوړ د زړه د پاسه په زړګي ږدم، باجوړ د زیګرورو خلکو کور دی. موږ ډېر پښتانه خلک یو، د باجوړ ټول خلک چې کوم دي او ښه او بد په هره معاشره کې، او څه د لږو خلکو د وجې نه ته ټول خلکو ته یا ټول یو قوم ته ته ښه او بد نشي ویلی، بلکې سپیسیفیکلی په هغه خلک به بې شرمه وي، بې غیرته به کوم چې دا کار کوي. نو کار یې خو حالانکې ډېر بېکاره کار کړی دی. زه د دې غندنه کوم. او بل دا چې داسې توقع خو موږ کله هم د خپل سیاستمدارانو نه ساتو چې زموږ علاقې ته یو میلمه راغلی او هغه په یو میلمه باندې حمله کوي، بیا هلته جګړه جوړوي او په دې وجه باندې جګړه او لانجه جوړوي چې یاره دا به خبرې نه کوي، یا به دا به سپیچ نه کوي، تقریر به نه کوي. نو دا ډېر د شرم خبره ده. زه د دې خبرې ډېره غندنه کوم. او چا هم چې دا کار کړی دی نو لږ تاسو په خپل ګریوانونو کې سوچ وکئ او خپله پښتو، خپل غیرت، خپله پښتونولي دا لږ تاسو وګورئ، لږ سټډي کوئ. زموږ چې څونه سیاستمداران دي دیو مطلب لوست نه کوي، چې دی لږ وګوري چې یاره موږ پښتانه یو، موږ پښتانه ولې یو. یوازې پښتونواله دا نه ده چې بس زه پښتو وایم نن کې زه به پښتون یم. چې کله په تا کې دا خبرې نه وي، لایک جرګه شوه، میلمستیا شوه،
سواره شوه ډېرې خبرې دي ننګ شو پت شو چې دا څیزونه د پکې نه نو ته کله هم پښتون نشي کېدی نو کومو خلکو هم چې دا کار کړی دی دا زموږ په یو سپینه جامه باندې دی یو داغ لګولی دی د دې خبرې غندنه کوم او دیو له شرم پکار دی او څنګه چې تاسو ته ما خپل دا شعر هم وویل چې خلکو ویل دای پسه وهلی خلکو ویل دای پسه وهلی او خپله کوڅه کې میلمه وهلی ویل دا خو د دوی دپاره غټ شرم دی ویل هغې ښه شرم په دغه وهلی نو څومره هم خلک چې نور سوشل میډیا استعمالوي هغو ته زه دا یو خواست کوم چې دا یو ډېر چند کسانو ډېر په شمار کسانو چې هغې دا کار کلی دی او دا هم د بل چا په وینا بې کلی ما ته پته ده زه په دې څیزونو به تاسو ټول پوهېږئ چې څوک دي چې هغه دا خلک راوچتوي او داسې کارونه پې کوي او دا بیا په انټرنیشنل میډیا په نوره میډیا په سوشل میډیا باندې راشي او زما هغه خاوره زما هغه وطن د هغې سپکاوی کېږي نو دا ډېر د جړا مقام دی دا نو کول پکار او نور چې څومره موږ زموږ د باجوړ خلک دي ډېر درانه خلک دي او زه په خپله د باجوړ د دغه درنې خاورې سره تعلق ساتم او زه فخر کوم چې زه باجوړی یم خو کوم واقعات چې شوې ده نو زه ستاسو په خبره کې ذهن کې دا خبره کلیر وي چې ټول باجوړیان داسې نه دي باجوړ ډېر د ننګ او د غیرت وطن دی ډېر غیرتي پښتانه دي او دا څه لږ کسانو د هغو په وجه باندې دا واقعه مخې ته راغلې ده نور په میلمه باندې خو موږ سر هم ورکوو زمونږ چې میلمانه راشي نو موږ د خپل دغه وس نه ډېر دغه خیال ساتو دغه څه هر قسمه منډه وو ایون دا چې موږ ډېر داسې میلمنو له ډېر کارونه کوو ډېره منډه ورسه کوو هیلپ ورسه کوو چې هر قسمه مسله ورته راشي لاره ورته ښوو که داسې څه ضرورت یې هغه ورله سر کوو کومه واقعه چې پرون په جرګهال کې شوې ده دا ډېره د شرم واقعه ده او کومو خلکو چې دا کار کړی دی زه دې ته پښتانه خو بالکل نه وایم دا پښتانه نه دي او د کومو خلکو په وینا چې دا کار کوي نو الله دې وکړي چې دا خلک په خپله پوه شي او زه چې څونه سیاستمداران دي د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو زه دې ته یو سوال کوم چې تاسو زموږ مشران یاستئ موږ ستاسو نه کله هم دا توقع نه ساتو چې تاسو به داسې په یو میلمه باندې حمله کوئ یا به جګړه کوئ یا به داسې کارونه کوئ نو تاسو لږ شانته کې سټډي کوئ لږه پړهیي کوئ لایک تاسو د پښتو چې دا کوم غټ یو کنسپټ دی پښتونولي دا تاسو لږ شان وګورئ نو دا به ستاسو لپاره ډېر ښه او زه یو ځل بیا زه تاسو ته دا خبره کوم چې ټول د باجوړ چې کوم خلک دي هغه ټول داسې نه دي بلکې سپیسیفیکلی دغه یو څو کسانو چې هغې دا کار کلی دی او دا ډېر د شرم مقام دی ټول د باجوړ اولس د دې غندنه کوي ټول د باجوړ اولس په سوشل میډیا هم لګیا دي چې هغې ډېر غندنه کوي چې یاره داسې نه کول پکار او دا زموږ دپاره ډېر د شرم مقام دی خو ښه او بد پاره معاشره کې او د لږو خلکو په وجه باندې به ته ټول قوم یا ټوله علاقه دا بده او بیکاره نشي ګرځولی ډېره مننه